بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو یو ځل بیا په خیر رالی وایو. ملګرو، امید لرم چې روغ جوړ به یې او د ژوند نه به مزې اخلئ. ملګرو، په ننني کلاس کې به زه تاسو ته هغه مهمې جملې یا هغه مهم ټکي ښایم کوم چې تاسو په ژوند کې بار بار استعمالوئ. نو ملګرو، که غواړئ چې دغه معلومات ترلاسه کړئ نو د هغې دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او د بیل بټن ووهئ. How are you؟ ته څنګه یې؟ How are you؟ ته څنګه یې؟ How is your family؟ ستاسو کورنۍ یا فامیل څنګه دی؟ How is your family؟ ستاسو کورنۍ یا فامیل څنګه دی؟ How about your work؟ ستاسو کار روزګار څنګه روان دی؟ How about your work؟ ستاسو کار روزګار څنګه روان دی؟ What's up these days؟ نن سبا څه روان دی؟ What's up these days؟ نن سبا څه روان دی؟ Where do you live؟ ته چېرته اوسې؟ Where do you live؟ ته چېرته اوسې؟ What do you want؟ ته څه غواړې؟ What do you want؟ ته څه غواړې؟ How is your health؟ ستا صحت څنګه دی؟ How is your health؟ ستا صحت څنګه دی؟ How much money did you spend؟ ته څومره روپۍ خرج کړې؟ How much money did you spend؟ ته څومره روپۍ خرج کړې؟ Do you want to go؟ آیا ته تلل غواړې؟ How long it will take you to come؟ ته به څومره وخت کې راشې؟ How long it will take you to come؟ ته به څومره وخت کې راشې؟ Are you upset؟ آیا ته پریشان یې؟ Are you upset؟ آیا ته پریشان یې؟ Do you feel tired؟ آیا ته ستړیوالی محسوس یې؟ Do you feel tired؟ آیا ته ستړیوالی محسوس یې؟ What to do؟ څه وکړو؟ What to do؟ څه وکړو؟ What next؟ مخکې څه دي؟ What next؟ مخکې څه دي؟ یعنې که ته چا نه تپوس کوې چې مخکې څه روان دي نو په انګلیش کې به ورته وایې What next؟ What to cook؟ What to cook؟ څه پاخه کړو؟ څه پاخه کړو؟ What to study؟ د څه مطالعه وکړو؟ What to study؟ د څه مطالعه وکړو؟ Why me؟ زه ولې؟ یعنې که چېرته ته چا نه تپوس کې چې صرف زه ولې نو په انګلیش کې به ورته وایې Why me؟ Why so؟ داسې ولې؟ Why so؟ داسې ولې؟ So what؟ نو څه؟ So what؟ نو څه؟ یعنې اکثر موږ په خبرو کې یو بل ته وایي چې ښه نو څه؟ نو په انګلیش کې به ورته څنګه وایې So what؟ For when؟ د کوم وخت دپاره؟ For when؟ د کوم وخت دپاره؟ For what؟ د څه دپاره؟ For what؟ د څه دپاره؟ What about؟ د څه باره کې؟ What about؟ د څه باره کې؟ What is that؟ هغه څه دي؟ What is that؟ هغه څه دي؟ For whom؟ د چا دپاره؟ For whom؟ د چا دپاره؟ یعنې دا څیز یا دا کار د چا دپاره؟ Then what؟ نو بیا. اکثر مونږ یو بل ته وایي ښه نو بیا، نو په انګلیش کې به ورته وایې Then what؟ When to go؟ کله به ځو؟ When to go؟ کله به ځو؟ When to sleep؟ کله به وده کېږو؟ When to sleep؟ کله به وده کېږو؟ How about you؟ ته څنګه یې؟ How about you؟ ته څنګه یې؟ How to start؟ څنګه یې شروع کړو؟ یعنې که چېرته ته چاته ویل غواړې چې دا کار څنګه شروع کړو نو په انګلیش کې به ورته وایې How to start؟ څنګه یې شروع کړو؟ How to dance؟ څنګه ګډ شو؟ How to dance؟ څنګه ګډ شو؟ How to go؟ څنګه به ځو؟ How to go؟ څنګه به ځو؟ Where to live؟ چېرته به اوسېږو؟ Where to live؟ چېرته به اوسېږو؟ Whom to send؟ چاته یې ولیږو؟ یعنې که چېرته ته چا نه تپوس کول غواړې چې دا کار یا دا څیز چاته ولیږو نو په انګلیش کې به ورته وایې Whom to send؟ Whom to meet؟ چا سره به ملاویږو؟ Whom to meet؟ چا سره به ملاویږو؟ Who is there؟ هغلته څوک دی؟ Who is there؟ هغلته څوک دی؟ Why now؟ اوس ولې؟ یعنې دا کار اوس ولې؟ Why now؟ Why not؟ ولې نه؟ Why not؟ ولې نه؟ What is it؟ دا څه دي؟ What is it؟ دا څه دي؟ Why you؟ ته ولې؟ Why you؟ ته ولې؟ Who is it؟ دا څوک دی؟ Who is it؟ دا څوک دی؟ Who am I؟ زه څوک یم؟ Who am I؟ زه څوک یم؟ یعنې که چېرته ته چا نه تپوس کول غواړې چې زه څوک یم نو په انګلیش کې به ورته وایې Who am I؟ Who is laughing؟ څوک خاندي؟ Who is laughing؟ څوک خاندي؟ Where to go؟ چېرته لاړ شو؟ Where to go؟ چېرته لاړ شو؟ Where to sleep؟
چرته وده شو. ویر ټو سلیپ چرته وده شو. ویر ټو سیټ چرته کینو. ویر ټو سیټ چرته کینو. ملګرو دا و زمونږ نننی کلاس په کوم کې چې تاسو ته مونږ هغه مهمې جملې وښودلې. نو امید لرم چې کلاس به مو خوښ شوی وي. که غواړئ چې دغه رنګې نور معلوماتي پروګرامونه او ویډیوګانې وګورئ نو د هغې دپاره زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او د بیل بټن ووهئ. والسلام.